السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې را د تراویح په ختم باندې قاری صاحب ته پیسې اخیستل جایز دی او کنه. جناب محترم یقین وکړه څه میاشتې ووتې چې یوې مسلې پسې دومره ډېر ګرځېدلی یم. دا د دې دپاره نه چې دا مسله څنګه ده، مسله خو به بهرحال پیدا شوې د خپل اطمینان قلبي دپاره چې زړه مې مطمئن شي، د خپل ځان د معلوماتو دپاره دې مسلې پسې انتهایی ډېر وګرځېدم. الحمدلله دا مسله مې په څلورو فتاوو کې پیدا کړه. امداد الفتاوا کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله، او امداد الاحکام علامه ظفر احمد العثماني رحمه الله، فتاوا فریدیه کې مفتی محمد فرید رحمه الله تعالی، او کتاب المسائل کې دا فتاوا د مفتی محمد سلمان منصور پوری حفظه الله لیکلي. فی الحال شیخ الحدیث او مفتی د جامع قاسمی مراد آباد هندوستان کې. بهرحال نو دا مسله مې پکې پیدا کړه. دریو فتاوو دې پیسو ته ناجایز ویلي دي. دریو فتاوو لیکلي چې دا پیسې اخیستل مکمل ناجایز دي او بې خونده پیسې دي چې سړی واخلي. امداد الفتاوا کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي. ما سره امداد الفتاوا جلد اول صفحه 302 فصل فی التراویح. د مسله هم دغه ده چې یاره امام صاحب الته لا ورتدام ویلي دي چې یاره یو قاری صاحب د هغه منګه راولو او ختم ور باندې کوو، خو د تراو د پاره امام مقررو، نو بیا فلهذا امامت باندې خو اجرت جایز دی. نو کده ته موږ د اجرت ورکو نه څنګه وي؟ نو بیا د لیکلي دي چې بالکل جواز فتوا به اعلی پي ورکي چې امامت پکې مقصودی ختم نه، که ختم پکې مقصود او بیا په پیسې ورکړي نو بیا دا بالکل جایز نه دی. دا خو تاسو وهیله ورته جوړه کړي، خو په دیانات نه دي چې کومه معامله د الله او د بنده په منځ کې وای پاغي کې ګوره په هیلو ملو باندې کار بیان کیږي، ځکه د الله سره معامله نو الله سره ته هیله نشي کوي. دا ګوره لیکلي دی وجواز کا فتوا اس وقت ہے جب امامت ही مقصود हो. هغه ورته لیکلي کنه وای منګه دی وی میشته لپاره امام مقرر کونو ختم امراته کوي. نو دی وای بالکل دا پیسې بیا د خستلې شي، خو شرط په کې دی جب امامت ही مقصود हो. حالان کې یہاں مقصود ختم تراویح ہے، لیکن دلته وای مقصود د تراویح ختمی نه امامت، اور یہ امامت محض ایک حیلہ ہے. وای دا صرف ورته حیلہ جوړه کړی ده. بیا وای دیانات میں هی المفید د جواز واقعی نہیں ہوتے، فلہذا یہ ناجائز ہوگا. دا وګوره ما سره فتاوا ده امداد الفتاوا جلد 1 صفحه 302 فصل فی التراویح. دا قرنګ دا مسله امداد الاحکام کې ډیره سخت لیکلي. امداد الاحکام کې خو لیکلي وای قاریان دوه قسمه، یو د سې چې مخکې ریټ معلوم کی سړی سره چې دومره پیسې برا کوي، وای کریټ مخکې معلوم کړي بیا خو دا قاری فاسق دی، د پسې وای بیا منځم جایز نه مکروه تحریمی دی چې سړی ورپسې منځ وکړي. وای د پسې بیا منځ کولو نه دا ګوره ان کې پیچھے نماز پڑھنے سے علم تر کیف پر تراوی پڑھنا افضل ہے. وای بیا چې دوی پسې منځ کوي د دینه خو خدا د سړی په علم تر کیف باندې دغه وکړي، خو وای کریټ ور سره نه معلوم کړي. دا ګوره ډیره خبره لیکلي. اگر وای کریټ ور سره طے کړي نه، اگر طے نہ کرے اور بعد میں لوگ حسب ہمت کچھ مدد کرتے ہیں اور یہ کمی بیشی پر اعتراض اور مطالبہ بھی نہیں کرتا. وای ریټ خو سره نه دی معلوم کړي، خو چې کله ختم خلاص شي بیا خلک د خپل وس مطابق چې څومره په وس پوره بیا د ته پکې پیسې ورکوي. نو وای بیا د چې دا پیسې لګي کډيري په دې څه اعتراض هم نه کوي، مزید څه مطالبه هم نه کوي، نو وای بیا هم دا پیسې اخیستل جایز ځکه نه دي لئن المعروف کالمشروط. ځکه مهام طور سره خلک هم دغه قاری صاحبان د پیسو د لپاره ختم کوي. نو دا بیا د سیدا دا ما سره امداد الاحکام د جلد اول صفحه 1516 کتاب الصلات. خو لیکن دا مسله کتاب المسائل ډیره خوندوره، ډیره مدلله، محققه او ډیره ښکاره واضحه حل کړي. یاره دومره خوند پې کړی که نه چې دا ما 2-3-4 غنټې ورپسې زه وګرځېدم. یقین په الله وکړه اوس ستړی نه یم، ځکه ستړی نه یم چې اطمینان قلبي مې ورسره حاصل شو. د لیکلي که نه دا ورېږه چې راوایړم دا دی دا کتاب المسائل دی ما سره که نه. ما سره کتاب المسائل دی جلد اول صفحه 1513 مسائل تراویح. دی لیکي وی قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ختم مستقل ایک عبادت ہے، و دا قرآن تلاوت اور یاغی ختم کو اللہ مستقل عبادت ہے. اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا طے کر کے یا معروف طریقے پر ختم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں. بیا ناشنا دلائل پیش کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ور باندې پیش کړي د عبدالرحمن ابن شبل الانصاری رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو قرآن مجید تلاوت کوئ، خو لیکن په دې خوراکونه مه کوئ او نه پې مالونه ګټئ او مه پې خپل د مال او زیاتوالی راولئ او نه د قرآن مجید نه اعراض کوئ او مه پکې غلو کوئ. دا وګوره دا د مصنف ابن ابي شیبه روایت را نقل کړی. دا قرنګې دلته د حضرت
ذازان رضی الله تعالی عنہ هغه حدیث هم راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د قران تلاوت وکي او په هغه باندې بیا د خلکو نه څه وغواړي نو د الله په دربار کې به په داسې حال کې مخ شي چې د مخ په اډوکو به غوښه نه د قرنګي په روایت د ابو اسحاق د عبد الله ابن مغفل ته ډېر مشهور صحابي دی. عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې د اصحاب الشجره کې دی، هغه صحابه چې هغه د بیعت الرضوان کې ول او بیعت الرضوان کې ول او د هغه نو ډېر لوی صحابي دی، ډېر انتهایی لوی صحابي دی عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه. عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نه دی یو ځل د بصره کې وفات شوی دی، نو د په عراق کې یو ځای کې وو، نو هلته د رمضان المبارک ختم وک په تراویحو کې ختم وکړه. دا اوس ګوره مستقل دلیل دی په دې باندې، نو چې په تراویحو کې کله ختم وکړه نو د هغې ځای چې کوم والي و ګورنر عبید الله ابن زیاد هغه ورته د اختر په ورځ باندې جوړه هم راوړه او 1500 درهم یې ورته راوړه. 1500 درهم یو سل یو دېرش تولې سپین زر کېږي، د نن سبا د حساب په مطابق 2,40,000 روپۍ ترې جوړېږي، 2,40,000. نو دومره روپۍ م ورته راوړې، جوړه یې م ورته راوړه. ده ته ویلې دا واخله، ده وانه خیسته. وایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په قرآن باندې به پیسې نه اخلئ. دا وګوره د قرنګي د عامر ابن نعمان ابن مقرن دا یو سید سادات التابعین لوی تابعی دی، لوی تابعی. نو د ختم وکړه د عامر ابن نعمان ابن مقرن او د عراق چې کوم گورنر مصعب ابن الزبیر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور د زوی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور المسی دی، د زبیر ابن العوام رضی الله عنه زوی دی او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ورور دی، مصعب ابن زبیر نوم دی. دا د عراق گورنر هم پاتې شوی. نو د مصعب نه دی چې کله د عامر ابن نعمان ابن مقرن قرآن مجید ختم که نو د مصعب ابن زبیر ورته د انعام په تور باندې 2000 درهم ورکول. 2000 روپۍ بیخي ډېرې روپۍ دي، بیخي ډېرې زیاتې روپۍ کېږي. لکه داسې به درته ووایم چې څه 10 لکه روپۍ تقریبا جوړېږي، څه کم 10 لکه روپۍ ته نه جوړېږي، دومره روپۍ ورته ورکولې. نو چې ورکولې نو د عامر ابن نعمان ابن مقرن ته نه وانه خېشتې. دا وګوره بیا د دام لیکلي وای بعضې کسان را لګېږي وای دا په دې باندې قیاس کوي په امامت باندې چې دا خو امامت دی یا تعلیم دی، وخت ور باندې لګېږي. نو هغې لیکلي وای بالکل قیاس په امامت او په تعلیم القرآن باندې جایز نه دی، ځکه تعلیم القرآن او امامت دا ضروري دی او ختم خو ضروري نه دی، دا خو سنت دی، ختم سنت دی او امامت هم ضروری دی او د قرنګ تعلیم د قرآن هم ضروری دی. که اوس بالفرض هلته چې کوم عالم دی او معلم دی هغه ته پیسې ورنه کړي بیا به خلکو نه قرآن مکمل پاتې شي، هیر بشي، هغه د ضرورت په اساس باندې دی او دې کې ضرورت ځکه نشته چې ختم زیات نه زیات سنت دی، د سنتو نه وراخوا بله درجه نشته. نو فلهذا قیاس په تعلیم یا په امامت باندې هم جایز نه دی. نو ډېر خوندور حل کړی او نور بیا حوالو ته شروع کړی. دا مسلې ما ځان نه دي کړي، 10 حوالې په پیش کړي، پوره 10 حوالې. فتاوا رشیدیه یو، باقیات فتاوا رشیدیه دا یو عالم دی اصل کې. فتاوا رشیدیه خو تاسو پیژنئ چې علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله لیکلی، نو دا هغه نه بیا زر فتوی د سوي چې هغه په دې فتاوا رشیدیه کې چاپ شوی نه وي. بیا نور الحسن یو دغه را لګېدلی، نور الحسن راشد کاندهلوي، هغه دغه زر فتواګانې چې دغه نه پاتې دي د فتاوا رشیدی کې نو دای بیا چاپ کړي دي ته نوم ورکړی باقیات فتاوا رشیدیه. د قرنګي فتاوا مظاهر العلوم چې دې ته فتاوا خلیلیه موي، دا خلیل احمد سهارنپوري د ته ګوره رئیس الفقهاء ویل کېږي، رئیس الفقهاء. نو دم باقاعده طور سره د فتاوی حواله مر نقل کړي د امداد الفتاوا خو ما تاسو ته درم کړه، کفایت المفتی چې مفتی اعظم هند دی، د قرنګي فتاوا دارالعلوم دیوبند، د قرنګي فتاوا محمودیه د ډابیل والا، د قرنګي احسن الفتاوا او د قرنګي فتاوا رحیمیه. نو د لسو فتاویو حواله پکې باقاعده طور سره نقل کړي دي چې قاری صاحب ته په ختم باندې پیسې اخیستل دا بالکل جایز نه دي، اگر چې حیلې میلې ورته سړی جوړي را جوړي کی. خو بل طرف ته فتاوا فریدیه ور باندې وکړه چې مفتی محمد فرید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه لیکلي، هغه هم دغه خبره کړې ده چې دلته د قاری صاحب ټیم باندې پیسې اخلي یا په امامت اخلي. دوه ځایونو کې را نقل کړي په مسائل شتا کې، جلد اول د ما سره صفحه شپږ سوه، یو ځای کې 1500 واته دا بیا وروسته شپږ سوه ده، یو ځای کې لیکلي دي چې وخت د وجې نه دا پیسې دی اخلي، دویم ځای کې لیکلي دي چې یاره د امامت د وجې نه دا پیسې اخلي. بهرحال خو دلته ورته څه ترتیب غوندې برابر کړی، خو زما د دې کتاب المسائل دا تحقیق د دې وجې نه خوښ شه چې هغې کې صریحي روایتونه، یو د عبدالله ابن مغفل چې هغه ختم وکړ او د اختر په ورځ ورته عبید الله ابن زیاد 1500 روپۍ ورکولې وای نه خېشتې، او دویم د عامر ابن نعمان ابن مقرن چې مصعب ابن زبیر 2000 روپۍ ورکولې، د نن سبا 10 لکه روپۍ، او هغه د دې وجې نه وانه خېستې وای دا په عبادت باندې پیسې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.